مشورتي لوی جرګې د طالب زندانیانو باره کې څه فیصله وکړه او څه وویل. عبدالله سوایا او سره روان دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په 2مه ورځ د 50 کمیټو رئیسانو د جرګې له رئیس عبدالله او نورو غړو سره د خپلو راپورونو شریکولو پر مهال ویلي چې 400 طالب بندیان دي په نړیوال ضمانت آزاد شي. د کمیټو رئیسانو د طالب بندیانو د برخلیک او له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه خپل وړاندیزونه او پرېکړې په 18 مادو کې وړاندې کړې. د ملي مصالحې شورا په اعلامیه کې راغلي باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره پکار ده چې ټولې خواوې انعطاف وکړي. پاتې 400 طالب بندیان دې خوشي شي تر څو د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي. په اعلامیه کې راغلي بندیان دې د ملي او نړیوال ضمانت په صورت کې خوشي کړای شي تر څو بیا د وسلوالو په لیکو کې فعالیت ونه کړي. نړیواله ټولنه د سولې د خبرو لپاره او په هیواد کې د دایمي سولې راوستلو په برخه کې ضمانت وکړي. د امنیتي ځواکونو هغه بندیان چې د طالبانو په زندانونو کې دي د ملي روحیې د پیاوړي کولو لپاره د خوشي شي. د جرګې ګډونوالو همدارنګه ویلي د سولې خبرې د څومره چې ژر کېږي فایل شي. د سولې یو داسې مرګ چې پلاوی دې وټاکل شي چې ټول شموله وي او د تیرو 19 کالونو ارزښتونو څخه دفاع وکولی شي. د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو د پیل لپاره افغانستان ته لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان په قضیه کې ښکېلې غاړې دي د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي او جګړې ته دې لمن نه وهي. د جرګې ګډونوالو همدارنګه ویلي چې د سولې په خبرو کې دي د تیرو 19 کالونو لاسته راوړنو جمهوریت، اساسي قانون، د ښځو له حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د کلکه دفاع وشي. د جرګې ګډونوالو ویلي د سولې هوکړه د نړیوالې ټولنې او د نړۍ د قدرتونو او د سیمې هېوادونو تر نظارت لاندې وشي. په هر حال ویل کېږي چې سبا به پرېکړه لیک رسما اعلان او جرګې ته به پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورشي او د ولسمشر غني او نورو مشرانو په حضور کې به وروستۍ پرېکړه اعلان شي. دغه راز نن د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې د جرګې ګډونوال د افغانستان په ستونزو پوهیږي او دوی به د پرېکړو او مشورو ګټه واخلي. عبدالله وایي نور به ډېر د خواشینۍ ځای وي چې طالبان د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. عبدالله وایي چې د سولې بین الافغاني خبرو لومړي پړاوونه به په قطر کې ترسره شي. په هر حال تاسو د جرګې د ګډونوالو د دغه پرېکړې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.